رمضان المبارک د غسل جنابت څه طریقه ده؟ په رمضان المبارک کې د غسل جنابت څه طریقه ده؟ اول یو خبر زده کړئ چې په غسل کې درې څیزونه فرض دي. ټول بدن لوندول، دویم نمبر پوره خوله لوندول، او دریم نمبر د پوزه چې کوم دی د هډوکي پورې د پوزې دا نرمه غوښه د هډوکي پورې دا لوندول دا فرض دي. په رمضان مبارک کې دا فرض دي او په غیر د رمضان مبارک کې دا فرض دي. البته غړغړی کول او پوزې ته اوبه راښکل یعنی مزمزه او استنشاق دا پکې سنت دي په غسل کې، په رمضان المبارک کې مو په غیر رمضان المبارک کې. خو په رمضان المبارک کې با غړغړی کې با مبالغه ډیره نه کوي. دا حساب نه چې څنګه غیر رمضان مبارک کې انسان خوله کې اوبه واچي او بیا هغه دغه حساب خوله دغه کړي او غړغړ کوي. په رمضان مبارک کې پکې صرف غړغړی به نه کوي او دغه حساب په رمضان مبارک کې چې کوم دی ډیر په زور باندې به اوبه نه راښکاږي، هسې نه چې اوبه تیر شي. نو د دې دوه وجونه چې اوبه تیرې نشي یا چې کوم دی هغه دننه اوبه لاړې نشي، د دې د وجې نه غړغړي او استنشاق کې به زیاتوالی نه کوئ، مبالغه به نه کوئ، نور به پوره خوله به لوندوئ او پوره پوزه به لوندوئ. بعضې کسانو په ذهن کې دا وي چې رمضان مبارک دی نو دې کې به غسل جنابت چې مونږ کوو چې کله مونږ روژه ماته کوو د هغې نه بعد به بیا خوله کې واچو پوزه کې به نه. ګورې په داسې طریقه کې چا غسل کړي وي که یې کې 2 منځونه کړي که 3 منځونه کړي هغه مونځ نه دي شوي ځکه چې غسل نه دی وتلی. نو لہذا په رمضان مبارک کې به هم خوله کې به هم اوبه اچوئ او پوزه کې به هم اوبه اچوئ، خو دومره قدرې کار دی چې غړغړې به معمولي شانتي وکوئ او پوزې ته به اوبه معمولي شانتي راکاږي چې صرف دې ځای پورې راورسي، مبالغه به پکې نه کوئ. نو دا د رمضان مبارک د غسل طریقه ده.